د پاکستان ارمان په بولاهو شو. روسي طالبان د ترهګرو له لیست څخه وویستل. متأخر سره د روسي سفیر بیړنی ملاقات. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې په نړیواله کچه لابي شروع کړې ترڅو افغانستان نړیوالو ته د ترهګرو ځاله او طالبان ترهګر او د ترهګرو ملاتړی معرفي کړي، خو ښکاري چې طالبان ترې سیاست کې مخکې او بریالي شول. تازه خبر دا دی چې روسي طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه وویستل. د روسي سترې محکمې هغه وړاندیز تایید کړ چې پر طالبانو لګېدلي بندیزونه له منځه لاړ شي او هغه هیواد دی پر فعالیتونو بندیزونه ختم شي. محکمې پریکړه کړې چې یاده پریکړه له نن پنجشنبې وروسته د عملي کېدو وړ ده. ټاس اژانس وايي محکمې دا پریکړه په یوه ځانګړې غونډه کې کړې ده. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي وو. تر دې وړاندې د روسیې د کابینې یو شمېر غړو له ولسمشر پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوملړه وباسي. هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته ګامونه جدي کړي دي. په همدې حال په کابل کې د روسي سفیر ډیمیتری ژیرونوف د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره په لیدنه کې د روسي د سترې محکمې هغه تصمیم رسما ابلاغ کړ چې له مخې طالبان د یاد هیواد د ترهګرۍ لیست څخه وایستل شول. د اعلامیې له مخې امیر خان متقي د روسیې د دې ګام هرکلی او ستاینه کړې او دا یې له دې هیواد سره په اړیکو کې پام وړ پرمختګ بللی دی. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا زیاتو سیاسي او اقتصادي همکاریو مخته یوازینی پاتې خنډ هم له منځه ولاړ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.